د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. قدرمن واوریدونکو، تاسو د دې ډرامې په لسمه برخه کې واوریدل چې زما اوسیدونکو یعنی د سنگین مولوي صاحب عزیز الرحمن په مشوره د کلي په ځینو برخو کې د سړکونو د جوړولو چارې پیل شوې. د سړکونو د جوړولو لپاره زما ټولو اوسیدونکو په ډېرې لیوالتیا اشر پیل کړ. درنو اوریدونکو، زه او وخت هم قدم یو. دا چې د وخت هیڅ قیمت نه پوره کیږي، نو له همدې امله وایي هیڅ شتمن نشته چې تیر شوی وخت وپیری، او هیڅ څوک دومره غریب هم نه دی چې خپل راتلونکی وخت بدل نشي کړای. نو تاسو هم خپل ځواک وپیژنئ، خپل کار په خپله وکړئ او بل چاته مه په تمه کیږئ. څوک یې؟ له سترګو مې لاسونه لرې که ومې پېژندلې. ته صبر چې په لاسو دې لاس کېدم. ګلالۍ یې؟ ملالۍ تکړه وې چې داسې زر دې وپېژندلم. خو ستا په لاسونو چې مې لاس کېښود، ما ویل چې ګلالۍ به وي. ملالۍ، پر دې سپینې تیږې دې د څه شي رسم ایستلی دی؟ خو ته وګوره، دا د څه شي دی؟ د لمر رسم دې ایستلی دی. دا د ولې رسم کړی دی؟ اسمان وریځ و، یخ مې وشه، بیا مې دا رسم ویسته. بیا دې لاسونه پرې ګرم کړل. چې د لمر رسم مې ویسته، سړه مې هیر شو. ملالۍ تا سره تل رنګي وي؟ هو، دا مې سنګي لاله په بازار کې راته اخیستې دي. ای ملالۍ، هغه د لمر هم په وریځ کې راڅرګند شو. په ما او تا یې زړه وخوږېده چې یخ به یې کېږي. ملالۍ، راځه چې لوبې وکړو. ښه ده، ته صبر چې هغه نور ماشومان هم راورسېږي. هغه د شمس هم ورسره ده، زه به پرې غږ وکړم. هو، ورته ووایه چې دا میدان پاک دی، دلته به لوبې وکړو. سمه ده. ای شمسه، ای شمسه، تا ته وایم دلته راشه. ګلالۍ، څه دې ویل؟ راځئ چې دلته لوبې وکړو. نه، موږ دلته لوبې نه کوو. دا میدان خو پاک او صفا دی، دلته لوبې ښې وي. خو موږ هلته د ډنډ په غاړه لوبې کوو. خو هلته لوبې خوند نه کوي. ولې؟ هلته خو خاورې او دوړې دي، او خاورې او دوړې څه پروا لري؟ نو پروا ولې نه لري؟ د سړي جامې خیرنېږي. په خاورو او دوړې کې بني ادم ناروغه کېږي. زه ډاکټر لاله چا ویل؟ دا مې سنګین لاله ویل. نو ستا لاله ډاکټر دی؟ ډاکټر نه دی، خو سبق یې ویلی دی. که نو تا ته ویل چې خاورو او دوړو کې بني ادم ناروغه کېږي؟ هو. خو موږ هر وخت هلته لوبې کوو، مرزان شوي خو نه یو. ملالۍ، څه یې کوې چې دوی دلته نه لوبېږي؟ نو نه دي لوبېږي. راځئ ماشومانو، موږ او تاسې دلته نه لوبېږو. ملالۍ، ته خفه شوې؟ نه، خیر دی، زه او ته به دلته لوبې وکړو. ښه ده، راځه، پټ پټونه به وکړو. سمه ده، ته مې سترګې په دسمال پټې که، زه به تا پیدا کړم. سمه ده. خیالي زویه، چیرته یې؟ مورې، باز د بام په سر ناست یم. د بام په سر څه کوي زویه؟ لکه چې په رڼا ورځ د اسمان ستوري شمارې. نه مورې، د اسمان ستوري نه شمارم، کوترې مې شمارم او دانې ورته اچوم. کوترې پرېږده، دلته راشه چې په کار مې یې. ښه ده، دا مې درځم، د سترګو په راب کې به در کوز شم. وی زویه، د سترګو په راب کې مه راکوزېږه، ورو ورو راکوز شه، هسې نه چې راوغورځې. ولې به راغورځم؟ دا دې درغلم چې راتلې دا تبر هم در سره راواخله. ښه ده مورې، دا دی دستي به یې دروړم. وی زویه، صدقه دې شم، ته مې څومره ښه زوی نام خدا. دا دی راغلمه، اوس نو راته ووایه چې دا سلامته د توت ونه درته چپه کړم. نه زویه، ټوله ونه مه چپه کوه، د شنو ونو وهل ظلم دی،
هیله ده یو څو څانګې یې ووهه. نو یو څو څانګې د څه لپاره را باندې غوڅوې پلار دې ویل چې یو خو به ژمي ته لرګي پې وکړو او بله دا چې په پسرلي کې به ډېرې نوې څانګې را زرغونې کړي. ښه نو اوس یې ماته پرېږده. زویه ورو ورو یې غوڅوه، هسې نه چې په تبر ځان ژوبل کې. ښه ده، له کار سره بلد نه یم، ډېر سخت یې ستړی کړم. وی مور دې عمره چې ستړی یې لږه دمه ورته وکړه. زما خوږې مورې، دا دې نو ګل خبره وکړه، یوه شېبه به دمه ورته وکړم. هغه دی پلار دې راغی، اوس نو به دې توت څانګې د سترګو په رپ کې درته غوڅې کړي. وای خدایه، لکه چې خاورې مې په سر شوې. پلاره دا څه در باندې وشول؟ یو ناڅاپه را وغورځېدې. پلاره څه در باندې وشول؟ وای په ټټر کې مې الله، په ټټر ته څه وشول پلاره؟ څه در باندې وشول؟ درد کوي الله. وای خدایه، ټټر دې درد کوي؟ وای سرور پکې بند الله. وای ته صبر مورې، چې سر یې زه پر زنګانه مې کېدم. پلاره حاجي شیرینه، نو دا څه یو ناڅاپه داسې شوې؟ نه پوهېږم الله، خو زړه مې الله. هسې نه چې پلار مې مړ شي مورې. پلاره خوله دې په خیر خلاصه وه. خدا دې رنګ یې الوتی او خولې مې پرې راماتې دي. پلاره تا باندې چې وسول پلاره. وای خیالي زویه، څه وایې مورې؟ هله زر شه پلار ته د ډاکټر راوله، هسې نه چې خدای مه کوه. سنګینه زویه، ښه چې دا ځای به په خاورو ډک که. اوس څومره ښکلی هوار او لوی ځای پکې جوړ شو. هو مور جانې، هغه د صوفا مې پکې جوړه کړه، له دوستانو او میلمنو سره به دلته کینو. په لاسونو د برکت شه سنګینه زویه. دا خو میدان یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟ دا مې د ملالۍ په فرمایش جوړ کړی دی. ملالۍ ویل چې موږ ماشومانو ته داسې میدان جوړ کړه چې پاک او صفا وي. که ملالۍ ډېره هوښیاره ده. هغه ورځ یې ویل چې په ناپاکو ځایونو کې د ماشومانو لوبې ښې نه وي، مرضونه ترې پیدا کېږي. ملالۍ دې یاده کړه، هغه د دې خواته را روانه ده مورې. چې له ماشومانو خو به مرور نه وي، هغه نور ماشومان هاخواته لاړل او ملالۍ دې خواته راغله. ته صبر چې را ورسېږي پوښتنه به ترې وکړو. وی ملالۍ لورې، دا څنګه داسې خپه ښکارې؟ له ماشومانو سره لوبو ته لاړې نه؟ له ماشومانو مروره شوم. ولې ملالۍ؟ هغوی زما خبره نه منله. تا څه ورته ویل چې دوی نه در سره منل؟ پرون یم د خوسابو تر څنګ لوبې کولې. خو تا به ورته ویلي ول ملالۍ چې هلته د لوبو پاک ځای دی، هلته به ولوبېږو. ما ورته وویل چې راځئ، زموږ د کور مخې ته د لوبو پاک ځای دی. ښه ملالۍ لورې، چې تا ورته ویلي وي او دوی دې خبره نه وي منلي، بیا نو زړه مه ورته خوره. مورې زړه به خو خامخا ورته خورم. تا خو نصیحت ورته کړی دی خورې، خپله غاړه دې پرې خلاصه کړې ده، بیا نو ولې اندېښنه ورته کوې؟ خو مریضان به شي. هو تم ښه وایې خورې، چې په ناپاکو اوبو او ناپاکو ځایونو کې لوبې کوي، خود به مریضانېږي. نو یوازې ته ترې راوګرځېدې، نو ټول ماشومان اخواته د لوبو لپاره لاړل؟ نه، ځینې ماشومان مې وپوهول. څنګه دې وپوهول؟ ورته مې وویل چې هغه ځای ناپاک دی، مریضان به شئ. هغه ماشومان چې تا راوګرځول، هغوی بیا څه شول؟ هغوی خپلو کورونو ته لاړل. خو هغوی به دې دلته راوستي وای. دا ما چې ستاسو د لوبو لپاره پاک میدان جوړ کړی دی.
هغوی ویل چې موږ وږي یو کورونو ته ځو. خیر دی چې کله په کورونو کې ډوډۍ وخوري بیا به لوبو ته دلته راشي. او ټول ویل چې بیا دلته راځو. چې داسې ده راځئ چې موږ او تاسو هم کور ته لاړ شو، د ډوډۍ وخت دی. درځئ چې ځو. ملالۍ لورې مورې څه دې ویل؟ مور دې جار شه چې ډوډۍ وخورې بیا به راشې او په دې پاک ځای کې به له ماشومانو سره ولوبېږې. د خیالي پلاره اوس څنګه یې؟ کندې ګولې څه ووایم؟ لا والله خو ښه راته ښکارې. بد نه یم خو څه؟ ټټر مې درد کوي، ملا شا او کیڼ لاس مې هم خو اول ډېر په عذاب وي، سختې خولې در باندې راماتې وي. ګوندې ښه شې، خدای مهربانه دی. بېشکه خیالي م پسې ورک شو. چېرته دې لېږلی و؟ الله خیالي په ډاکټر پسې چې ډاکټر راولي تا وګوري او دوا درکړي. ښه نو کله به راځي؟ ګوندې زر راشي، ډېر وختي تللی. نو بیا ولې نه راځي؟ څه ووایم د خیالي پلاره چې ډاکټر به نه وي پیدا کړی که لکه چې راغلل. څوک راغلله؟ خیالي او ډاکټر. دا دی مورجانې موږ راغلو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. خیر اوسئ. ډاکټر صاحب د خیالي پلار لاس در غځولی، ستړی مه شي در سره کوي. حاجي صاحب شیرینه ستړی مه شئ، الله دې کامله شفا در نصیب کړه. آمین. ډاکټر صاحب کور ته را روان و، رک روغ و چې کور ته راننوت ناڅاپه راوغورځېد. خدای به خیر کړي. ته صبر وکړه چې زه فشار وګورم. حاجي صاحب ټټر دې درد کوي؟ اوه ملا او کیڼ لاس مې ډاکټر صاحب سمې وګوره، ښه قیمتي دوا ورته ورکړه چې زر ښه شي. خدای مهربانه دی، خدای به خیر کړي. دا یوه ګولۍ ژبې لاندې ونیسه. نو ډاکټر صاحب په دې یوه ګولۍ به روغ شي؟ دې سره به درد یو څه تسکین شي. ډاکټر صاحب یو څو پیچکارۍ ورته ووهه، ګوندې زر ښه شي. قندې ګلې ترورې، ما ته د حاجي صاحب شیرین د مرض یو څه پته ولګېدله. داسې یو کار به وکړو چې حاجي صاحب به له خطر نه وساتو. نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه وکړو؟ د حاجي صاحب وضعیت پوره ښه نه دی، ضرور ده چې زر شفاخانې ته ورسول شي. شفاخانې ته خو به یوسو، خو اوس یو څه دوا ورکړه. ترورې زه پوهېږم هغه ګولۍ چې تر ژبې لاندې ویلې کېږي ګوندې درد یو څه قرار شي. ډاکټر صاحب زه به د موټر غمه وکړم چې زه دې روغتون ته ورسوو. آفرین، هر څومره زر چې کېدی شي روغتون ته دې ورسول شي، هلته به یې معاینات وشي، د هر څه پته به یې ولګي، انشاءالله چې له خطر نه به بچ شي. تاسو واورېدل چې زما اوسیدونکو د کلي ځینې کارونه په خپله پیل کړل او حشر یې وکړ. دوی وایي مونږ لکه دریاب یو، مونږ ته خپل هنر معلوم دی، په هر لوري چې روان شو مونږ ته خپله لار خلاصیږي. بیا سره وینو، روغ رمټ او په امن کې اوسئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.